دا وسلې د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ د تروریزم پر وړاندې چمتووالي مدیریت له لوري د دغه ولایت له ولسوالیو د تیرو 2 میاشتو په لړ کې راټولې کړي دي. په دغه وسلو کې د درنه او سپکو وسلو ترڅنګ مرمۍ او نور مهمات هم نیول شوي دي. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ له تروریزم سره د مبارزې مدیریت په جریان د 2 میاشتو کې شپږ 50 میله مختلفو نوع ثقیله او خفیفه اسلحې په شمول د وزې کویک نیولې دي او په زرګونو پیره مختلفو نوع مهمات هم نیول شوي دي. مجاهدین، مسیرین او تجاران چې زغروال موټر او اسلحې لري له دوی نه هیله کوو چې د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ د ډاکو معاونیت ته راشي، خپل موټران او اسلحې ثبت کړي. د یاد امنیه قمندانۍ قمندان وایي په میدان وردګ ولایت کې بشپړ امنیت ټینګ دی او زیاته یې کړه هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دغه ولایت امنیت وګواښي. له غیر مسؤله وسله وغوښتل ترڅو خپلې وسلې له دوی سره ثبت کړي. مجاهدین ډېر ښه ورته متوجه دي، امنیت برابر د ټول ولس ته ډاډ ورکوو چې هر څه مشکل زموږ سره د ګډوي انشاءالله موږ امنیتي ځواکونه ځان رسوي کسانو دپاره چې زموږ د قمندانۍ یا د استخباراتو یا د لیوا د ولایت مربوط نه وي. هغو خلکو ته ټولو دا هدایت ده چې وسلې دې نه ګرځوي او له عفې څخه د غلطه استفاده نه کوي، سلاوي وسلې د ټول امارت ته تسلیم کړي. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلین د دغه ولایت ټولو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې اسلامي پولیس تل د دوی د سر او مال ساتلو لپاره چمتو دي او دوی کولی شي په سوله او امن کې ژوند وکړي.